په دې وروستیو وختونو کې افغانۍ یوازینی پولي واحد دی چې د سیمې او هیواد په کچه یې خپل ثبات او ارزښت ساتلی دی. ننګرهار کې د صرافانو او پولي خدمتونو مسؤلین وایي د افغانستان بانک غوره اقتصادي پالیسي پر افغانیو د خلکو باور او پر لرو پرتو سیمو کې د افغانیو کارونه هغه علتونه دي چې افغانۍ خپل ارزښت او ثبات ساتلی دی. دا عمده عوامل لري. اول د افغانستان بانک هغه غوره پالیسۍ دي چې د ضرورت په وخت کې ډالر بازار ته پمپ کوي او افغانۍ اخلي. یو علت دا کېدای شي. بل د خلکو باور په افغانۍ زیات شوی. دوم هغه سرحدي سیمو کې چې به نور اسعار ومنډې خلکو راکړه ورکړه کوله هغه هم د خوشبختانه چې په افغانیو کوي. بل د افغانستان بانک پالیسي دا ده چې ټول بانکونه او صرافۍ مکلف دي هغه بهرني بهرمشتي هیوادوال چې غواړي هیواد او حوالې وکړي هغې دلته افغانۍ ورکوي، نورې کرنسیانې نشي ورکولی. نو دا هم یو عامل کیدای شي چې بازار کې افغانۍ کموي، افغانۍ خلکو سره په دوران کې د دې وجې افغانۍ په ښه سټیج یا په ښه حالت کې ده. د دوی په وینا د افغانۍ ثبات ساتنې لپاره باید افغانستان بانک خپله اوسنۍ پالیسي دوامداره وساتي، وخت ناوخت ډالر بازار ته وړاندې کړي چې د افغانۍ ارزښت پر خپل ځای پاتې شي. دغه راز د ننګرهار عام اوسیدونکي وایي خوشحاله دي چې افغانۍ خپل ارزښت ساتلی او زیاتوي. د افغانۍ اوسنی ثبات د اسلامي امارت د ښه پالیسۍ پایله ده. ډېر خوشحاله یم چې افغانۍ خپل ارزښت ساتلی او په اخره کې راکړه ورکړه په افغانۍ شوې ده او دا د حکومت پالیسي ښه پالیسي ده. موږ ډېر خوشحاله یو او راضي وو. ننګرهار کې هټیوال وایي د افغانۍ اوسنی ښه ثبات او ارزښت د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم بولي او له خلکو غواړي د توکو د پلور پر مهال افغانۍ وکاروي. نو زما هیله او توقع د ټولو افغانانو خاصه ننګراریانو په همدغه ده چې افغانۍ په ښه صورت په ښه شکل باندې استعمال کړي، ویې کاروي، د نورو کرنسیو نه استفاده ونه کړي بغیر د افغانۍ. د افغانستان بانک د افغانیو د ثبات او ارزښت ساتلو لپاره وخت ناوخت په میلیونونو ډالر لیلاموي چې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په مقابل کې خپل ارزښت وساتي.